سوچ د یو منټ د پاره کوي په اخیری ځل باندې مو تا قرآن کله کولو کړي څومره وخت کېږي چې مونږ په اخر کرت د قرآن تلاوت د قرآن نه کړي ایا ورځ شوه هفته شوه میاشت شوه کال شو څومره موده شوه دا تپوس دی زما هر مسلمان رور د خپل ضمیر نه وکړي چې ما قرآن ته څومره د قدر په نظر وکړه ما دا قرآن په اخر کرت کله کولو کړي دا تپوس لږ د خپل ضمیر نه وکړي د دې جواب به زما استاد ضمیر مونږ له راکړي یو ورځ چې دا نیټورک کار پرېږدي ما ورته څومره پریشانه وي د ورځې څو کرت دا موبایل بندې وکولاوې فلای موډ لګې کله کوټې ته خېجي کله بهر ته لاړ شي مونږ څومره پریشانه یو چې یو ورځ نیټورک کار نه کوي چې کله نیټورک کار شروع کړي نو مونږ لومبې پوسټ هغه دا تقریبا په سوشل میډیا په نظر راځي یا خپله کوو یا لولو یې چې هلکه نن په کومه علاقه باندې نیټورک کار نه کول یو ورځ چې نیټورک کار نه کوي څومره پریشانه د څومره مودې راسي قرآن بند پروت دی زما ستا په کور کې پروت دی په مسجد کې پروت دی په مدرسه کې پروت دی زه په نوم مسلمان ما چېرته دا فکر کړی چې دا قرآن زما د هدایت دپاره راغلی په دې کې زما د کامیابۍ راز دی په دې کې زما د نجات خبرې دي په دې کې زما دپاره رحمت او شفا ده په دې کې زما دپاره خیر او برکت دی دا زما دستور العمل دی قرآن خواغه کتابو چې د دې لوستل عبادتو د دې خودل عبادتو د دې زده کول عبادتو دې تکتل عبادت دی په دې عمل کول عبادت دی د دې قرآن خدمت کول عبادت دی د دې قرآن د حاملینو سره محبت او خدمت کول عبادت دی د دې اداره او مدرسه آبادول عبادت دی قرآن خواغه کتاب دی چې په شرف باندې او فضیلت باندې خبرې نه کوم خو صرف دومره به درته ووایم چې د ده د فضیلت دپاره دا یوه خبره هم کافي وه چې دا کلام الله دی الله کلام دی نه عین دی او نه غیر دی صرف دومره به درته ووایم زه چې کله دستاربندو ته لاړ شم زما محافل ډېر دي د تحدث د نعمت په شکل ویم او د کعبې په رب قسم خورم زه کوشش دا وکړم مطالعه نور وکړم ډېر احادیث مې په یاد دي په فضیلت باندې واقعي هر څه یاد دي او زما ذوق خود به خود الله شاهد دی خو راوړي همدې خبرو درېیم کال دی زه په هره دستربندۍ کې هم دا یو جړا کوم خلک پروګرام ته لاړ شي خوشحاله زما د زوی دستربندي ده زما د وراره ده زما د خورۍ ده زما د خپلوانو دستربندي ده قاري صاحب محترم خوشحاله استادان خوشحاله والدین خوشحاله قسم د خدای په ذات زړه جاړي زما زړه جاړي ولې جاړي موږ چې کله دستربندۍ کې وګورو صرف داسې ماشومان ګورو موږ قرآن صرف پړو ته لاس کې ورکړو په دې مجلس کې به څومره یاران ناست دي چې قرآن یې نه دی ویلی څومره مشران ناست دي چې قرآن یې نه دی ویلی دا قرآن صرف د ماشومانو کتاب دی موږ چې کوم ځای ګورو دستربندۍ کې به څومره ماشومان وي لس وي که پنځه وي شل وي که دېرش وي صرف د ماشوم په لاس کې قرآن ښکاري آیا دا قرآن کیلو نه وه چې دا به موږ ماشوم ته ورکوو سبا چې دا معصوم بچی قرآن ووایي په ایمان ووایه دې ځوان چې د ده په لاس کې بیا چا قرآن ولیدو ستاسو د عوامو په اصطلاح دا قرآن صرف د چڼو طالبانو کتاب دی دا صرف د علماو د مفتیانو کتاب دی موږ ته مسلمانان نه یو زموږ د قرآن سره څومره تعلق دی په ژوند کې هر سړی د سوچ وکړي نن چې زما بچی وړوکی دی په مونږ کې ښه سړی هغه دی چې بچی قرآن ته راولېږي خو چې سبا دا معصوم قرآن ختم کړي یا دا معصوم د مدرسې په خوا کې څوک ویني دا معصوم بچی استاذ ته بیا څوک پرېږدي دا معصوم بچی بیا مسجد کې مدرسې ته او دین ته څوک پرېږدي نه پرېږدو د دې بچي باره کې موږ د ښه سکول سوچ کوو د اعلی تعلیم سوچ کوو زه ستا د اعلی تعلیم خلاف نیم خو هله چې زما او ستا دین او آخرت ته پکې نقصان نه وي دا بچی بیا سبا د مدرسې په خوا کې څوک نه وي موږ پبلک سکول کې ښه سکول کې ورته داخلالو کالج یونیورسټۍ هاسټل کې ورته داخلالو دغه معصوم بچی بیا سبا پلار سوچ کوي د ښه تعلیم وکړي اف اے پی وکړي ایم اے وکړي پی ایچ ډي وکړي پروفیسر انجینیري کې پیلټ کې ډاکټر جوړ کړي یا ول سوچ کوو دا بچی یورپ ته ولیږو او که نه خلیج ممالکو ته واستو دا بچی بیا سوچ ورته پلار کوي پراپرټي به شروع کړم که په دې بچي له زرنج والم ټکسي والا والم رکشه والا والم چېرته دکان ورته کولو کړم که چېرته کسب پې زده کړم چې زما ستا بچی معصوم دی لاس کې قرآن ورکړه خو چې دا بچی د قرآن
قدردان جوړیدونکي شي بیا د قاري صاحب د غېږې نه د قاري صاحب د ګلستان نه وشکو بیا دا بچې مونږ قرآن ته نه پرېږدو د دې داسې یو مثال دی لکه مالي یو مالیار او مالي یو ګلستان تیار کړي یو چمن تیار کړي یو باغ جوړ کړي او په هغې کې د ډېره خواري وکړي 2-3 کاله خواري وکړي خو چې کوم بوټي نال کړي دي کوم ګلونه یې کرلي دي چې هغه کمال ته قریب شي نو بیا په دغه وخت یو بدبخت راشي او دغه ټول باغ ولا تالا والا کي تس نس کي هغه چې کوم بوټي کرلي یو یو بوټي ته په لاس باندې وباسي د دې مالیار او د دې مالي په زړه باندې بس تېرېږي دک مالي ستاسو نن دا قاري صاحب محترم دی ستا د دې بچو سره 3 کاله محنت وکړه ستا هغه بچې چې ستا په کور کې کله چوټي وي د سرویس نه نوکرانه مزدورانو ته په کور باندې د خپل بچي شرارت نشي برداشت کولی کله پې غوسې کې کله کنځې خو چې بیا هم نشي نو پیسې ولا ورکې ورشي بار لوبې کوي ځان له سوالې شور مه کوئ مو تا خپل 2 او 3 او 5 بچي نشو سنبالولی او دا قاري صاحب محترم د ده په دې همت باندې صدف فرید د ده په دې حوصله باندې د ده په دې فکر باندې د ده په دې خدماتو باندې د ده په دې دیني جذبه باندې صدف فرید په دې عمر کې دا عمر زما او ستا نوجوانان په دې عمر کې څه خیالات لري د دنیا دپاره څومره سعی کوي څومره منډې وایي د دنیا د حصول دپاره ولې دوی دا جذبه نه لري دوی دا ضروریات نه لري دوی په دې مهنګایي دور کې په دې سختترین دور کې دوی دا زندګي نه تېروي ستا سخت سپور هم برداشت کوي زما او ستا بدمعشي هم برداشت کوي د آخرت په خاطر د خپل خدای د رضا په خاطر زما او ستا د بچي د مستقبل د جوړولو په خاطر باندې څومره سختۍ تېروي په دې څومره چیلنجونو باوجود د څومره سختو باوجود دا مدرسه او د اداره روانه ده کله د یو خاطر کله د بل صرف زما او ستا د بچي د تربیت په خاطر کله د یو زنه نیسي کله د یو دربار ته سي د دې مدرسې د روانولو دپاره چې د دې مدرسې دا خدمات بند نشي کله د یو سخت وړي د سپور وړي بد وړي بد اخلاقي وړي ترشه رویه وړي د څه دپاره صرف د خپل خدای د رضا دپاره آفرین په ده ځکه چې د ده د ژوند ترجیحات صرف دنیا نه ده زما او ستا د ژوند ترجیحات صرف و صرف دنیا ده زمونږ د ژوند مقصد صرف دنیا ده زمونږ د ژوند مقصد آخرت نه دی که زمونږ د ژوند مقصد آخرت وی نو زمونږ تمام سعی او فکر به نن د آخرت دپاره وي مونږ د دنیا د ماحول نه جنت جوړو خو په جنت کې مو ماحول جوړ نه که مونږ د دنیا د کور نه جنت جوړو خو په جنت کې مو ځان د کور جوړ نه که افرین صد افرین د دې په حوصلو زه دا ویمه که یو مدرسه سړی نشي آبادولی تعاون مالی جاني نشي کولی د دې حوصلې شکني د خدای دپاره مه کوه حوصله افزایي وکړه دې ته داد ورکړه دې سره ودرېږه دې ته چرم سپک او سپوره مه وایه دې ته کم مه ګوره کمتر مه ګوره قسم د خدای په ذات باندې چې د دې خلکو د وجې نه دنیا آباده ده هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم نن ضعیفان په معاشره کې څوک دي دینداره طبقه ده چې د هر چا دوعډې ورته هغې طرف ته دي سپکې سپورې خنداګانې او استهزا تمسخر د هغې وړاویږي هغه خلک چې زما او ستا په نظر کې ډېر سپک دي د رب په در کې ډېر درانه خلک دي د هغې د وجې نه الله په مو تا رزق په مو تا باران په مو تا باندې الله خپل کرم کوي نصرت او امداد را سره کوي که دا خلک د معاشرې نه ختم شو دا د دین چوڼی دي که دا ختم شو یقین د الله په ذات چې د خور او د مور تمیز به ختم شي انسان به د ځناورو نه بدتره زندګي تېروي